پاکستان ته بد او تباه کوونکی خبر راغی. پاکستان د افغانستان په برخلیک اخته کیږي. دا څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. له کوم وخته چې افغانستان ته د طالبانو حکومت راغی نو نه یوازې دا چې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه ډېر شوي بلکې د لاهور په ګډون د پاکستان په سترو ښارونو کې چاودنې هم زیاتې شوي چې دا کار پاکستانیان او حکومت یې سخت ورخطا کړی. ناپېژانده وسلوالو په پاکستان کې 2 پاکستاني عسکر وژلي. د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې په یو وسلوال برید کې 2 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون د شنبې د هنګو سیمې په دوابه بازار کې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو او بلوچ بیلتون پالو مانه. په ورته مهال په شمالي وزیرستان کې بیا ماین چاودنې یو ولسي کس وژلی دی. د یادونې ده چې په روانه اونۍ کې دا 3م برید دی چې پر پاکستاني عسکرو ترسره کیږي. خیبر پښتونخوا کې سرچینې وایي چې د تیرو 2 میاشتو را په دې خوا پاکستاني پوځ ځانګړې توګه پولیسو کې د دندې پرېښودو پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. سرچینې وایي د پاکستاني پوځیانو دندو پرېښودو لوی لامل دغه هیواد کې ناامني او د پاکستاني طالبانو لخوا د پوځ پر سرتیرو وروستي مرګوني ګزارونه ښودل شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.